خدا دا دنیا چې تو خوي د عقبا او حسنه چې په دنیا پسې ظاهر يم د دلبرو صدقې لره یې غواړم نو دنیا وګټه پیسې وګټه خو دې د پاره نه چې په خلکو باندې اثبات کې دې د پاره چې د خلکو خدمت په وکې د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي بعضې پکې انجینران د خیال مو کړی دی نو کو دې تاسو کې چې ته سیسس کو نو ډاکټري دی ولې کولا نو تا به څه جواب درکې چې هغه خو ما د مور پلار د پاره کولا یا د بل چا د پاره کولا نو مونږ سیسس کو چې سبا به دا زما اډمنسټریټر وي هغه ته خپل ویژن کلیر نه وي نو دی بیا څنګه اډمنسټریټر دی ما څنګه قوم او ملک چلای د خلکو نه به متاثر کیږي نه انسپیریشن اغستې شي خپل ګول بزان له په خپل سیټ کوي تاسو ګول با مقصد پکار دی مینینګفل پکار چې هغه تاسو نه ما سوا نور خلکو ته فائدہ رسول شي اخوت فاونډیشن د په لاهور کې ډاکټر امجد ثاقب صاحب شروع کړي ډاکټر صاحب اول میډیکل ډاکټرو بیا د اغه نه رستو سیسس اوک نو سیول سروینټ شو بیا سو مدته مخصوص چې زه خود دې د پاره نه يم پیدا راشه سو امپیکټ کریټ کا نو اغه نه رستو اخوت فاونډیشن جوړ کو او هغه مقصد دا و چې بغیر سودا قرضې ورکول 147.25 بلین روپے دوی ډیسټریبیوټ کړی دي 4.9 میلیون فیملیز ته فائدہ رسیدلې ده تاسو اوس وګورئ کنه دا ګول با مقصد ګول دی کنه دی او بعضی ډاکټرز یا بعضی خلک داسې وي چې هغه صرف د خپل ځان لپاره ګولز جوړ کړي نو موږ دا نه وایو چې دا ډېره بده خبره ده خو خبره ده چې تاسو داسې ګول جوړ کې چې هغه عام خلکو ته او نور خلکو ته فائدہ رسي خدا دا دنیا چې تو خوي د عقبا او حسنه چې په دنیا پسې ظاهر يم د دلبرو صدقې لره یې غواړم نو دنیا وګټه پیسې وګټه خو دې د پاره نه چې په خلکو باندې اثبات کې دې د پاره چې د خلکو خدمت په وکې نو تاسو به ځان سو پوښتنه وکې یو پوښتنه بداو کې چې زدا ګول ولې جوړوم دوه پوښتنه بداو کې چې د دې ګول مقصد څه دی د دې ابجیکټیو مقصد څه دی او درېمه پوښتنه دا وکړي چې آیا که ما باندې څه مصیبت راشي نو زه هغه مصیبت زغملو ته تیار یم او که تیار نه یم نو که دا درې سوالونه ستاسو کلیر وي بیا په مخې ته ځای انشاءالله د مخې به دې رڼا وي او که چېرې دا درې سوالونه تاسو ته کلیر نه وي نو تاسو به بیا کنفیوز یې نو که چا باندې لږ غوندې پرشر واچو یا چا لږ غوندې لالچ درکړه نو ګول مول به تاسو نه ټول پاتې وي او بیا به اباسین د هوا مارغه د چاونی و داغه دی بیا باغ سره روان یې خپل ګول بدنه پاتې وي کله کله راسي کیږي خلکو سره کنه جیم رون یو فلسفر دی امریکن فاینانشل فریډم باندې د کار دی او دی وایي چې په دوو تکلیفونو کې با په دوو دردونو کې به یو تکلیف مونږ برداشت کوو یو تکلیف د ډیسپلین تکلیف ته چې ځان له ګول سیټ کې او په هغه باندې جون تیرې او رستو کامیاب شي او یو تکلیف د ریګریټس ته د افسوس لاسونه مرولو تکلیف ته نو یو خو خستاسو دا کو ځان له ګول سیټ کوي او یو کال یا دو کاله یا 15 کاله تکلیف جوړوي او بیا د مزي جون تیروي نو تاسو خو خدا او کو نه وای چې زالو ګول سیټ کوم نه او رستو بیا په مصیبتونو او په تکلیفونو جون تیرې نو تاسو خو خدا او تاسو وګوره تاسو دلته کم ناس خلک یې تاسو بډیر کلاس پیلو په پرایمری کې بو ډیر په میډل کې وو او ډیر په های سکول کې وو او ډیر په کالج کې وو هغه کم زیدینن هغه نن سکه زما کلاس په لودا څه شته بازه چې څوک ډرایوران دي څوک چرګان خرڅي څوک سکه زم ای سره ملاويګم او زویم یا الله ستا شکر دې چې دا ستا فضل زما څخه کمال نه دی چې د چا مشرانو استادانو تربیته هغه مال ویژن سیټ کړو او د هغه په تربیت د وجنه زدات یو زیت لاړم دا نه چې زړه بر زیت تلم نه گزاره روانه ده څه کنټریبیوشن روان دي معاشره کې څه امپیکټ کریټ کیږي لګیا دي خو د هغه وجه څه ده د هغه وجه دغه ده چې هغه تکلیفونه مونږ برداشت کړو هغه استادانو مونږ له ګول سیټ کړو مونږ ټریننګز وکړو د هغه مطابق مونږ جون تیر کړو نو څه گزاره وشو نو اټس اپ ټو یو کو چې تاسو غواړئ چې روان جون د خطر کې او انجوای کې نو اوس تاسو سره وخت خپل ګول سیټ کې یو 15 کاله تکلیف تیر کې ان شاء الله you will enjoy and you will create a great impact in the society
او که چېرې داسې نه وي نو بیا خپل ځان پورې اریان یې او خلک به هم درته وایي چې اصلي دونه سبق وي او د دونه سبق نه څه فایده نو د خلکو دپاره به هم رکاوټ جوړ شي او په خپل ځان باندې به بیا هم تنګ یې نو په دې دوو تکلیفونو کې یو تکلیف برداشت کول دي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي